یوه جینۍ چې د واده څه موده شوې وه نو یو ورځ دغه جینۍ بیماره شوه او ډاکټر ته لاړه نو په هسپتال کې ورسره ډاکټر دغه ناروا او غلط کار کړی دی. ملګرو ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. سلامونه دوستانو، یو غریبه جینۍ سره یو ډاکټر غلط او ناروا کار کړی. ټوله ویډیو کیمرې ریکارډ کړې ده. ملګرو دغه ویډیو د کتو نه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. ملګرو دا واقعه په فیصل آباد کې مخې ته راغلې ده چې یو غریبه جینۍ چې ډیره زیاته بیماره وه او ډاکټر بیا ورسره غلط کار وکړو. نو جینۍ خپله واقعه داسې بیانوي او وایي چې ډاکټر زما سره د بېهوشۍ په حالت کې دغه غلط او ناروا کار کړی دی. جینۍ وایي چې زه کله بیماره شوم نو خاوند به مې یو هسپتال ته بوتلم او د یو ډاکټر نه به یې راته علاج کوو. یو ورځ زما خاوند په کور کې نه و او زه بیماره شوم او ډېر په تکلیف کې وم. ما چې کله خاوند ته ټلیفون وکړو نو خاوند مې راته وویل چې ته لاړه شه او زه داسې نیمه ګنټه بعد درځم. زه چې کله د کوره ووتلم او هسپتال ته لاړم نو ډاکټر ته ورغلم نو ډاکټر ماته یو خالي وارډ وښودو. زه چې وارډ ته ورغلم نو څوک هم په وارډ کې نه و. نو 15 منټه بعد ډاکټر راغی او ماته یې د نشې ستن ووهله. بیا زه په ځان پوهه نه شوم او د ډاکټر ما سره دغه غلط او ناروا کار وکړو. نو کله چې په هوش کې رالم نو ماته پته ولګېده چې دې ډاکټر را سره دغه کار کړی و. دې وخت کې زما خاوند هم راغلی خو ما خاوند ته ونه ویل او هر څه چې و په زړه مې تیر کړل. دوستانو زیاتر ډاکټران د پردو ښځو سره په هسپتالونو یا په کلینیکونو کې د پردو ښځو سره داسې کارونه کوي او داسې ډیر ډاکټران له داسې ښځو له مجبوریت نه غلطه استفاده کوي او پردي عزتونه نیلاموي. ملګرو دا و د جینۍ د خولې بیان چې تاسو سره مو شریک کو. ملګرو هر کله چې تاسو داسې یو ځای له خپلې ښځې پرېږدئ نو ضرور سره ځئ ځکه چې داسې بې ضمیره انسانان هم په دې معاشره کې شته. ملګرو دا و د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو په لیدلو الله په امان.